بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د اسلام د دوه منتبلاو څخه مو یوه ویلې، اوس دوهمه منتبلا وایو، ایمان مجمل. مجمل معنا جمع کړل سوی، یعنی ټول ایمان په دې کې جمع کړل سوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. آمنت بالله کما هو، آمنت بالله کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. اوس د دې آمنت بالله معنا یا مطلب زده کوو چې د دې مطلب او معنا څه ده. آمنتو ما ایمان راوړی دی، بالله پر الله جل جلاله باندې، کما هو لکه څرنګه چې دی دی، باسمائه د خپلو نومونو سره، وصفاته او د خپلو صفتو سره، وقبلتو او ما قبول کړي دي، جمیع ټول احکامه حکمونه د الله جل جلاله، اقرار کوم باللسان په ژبه سره، وتصدیق او باور کوم بالقلب په زړه سره. مننه. teachteam.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې.